بیا هم ستړي مشي درنو دوستانو، نن به په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو د بلاک لیکنې له کیڼ لوري نه ښي لوري ته راواړو. د بېلګې په طور موږ به په دې باندې کار وکړو چې دغه مینو بار چې دی دا ګورئ تاسې چې دا د سر پاڼه چپ لاس ته ده، نو دا موږ ښي لوري ته راولو او په همدې شکل دا سایډ بار غواړو کیڼ لوري ته راولو، او همدارنګه دا لیکنه که تاسې وګورئ له کیڼ لوري ته جسټیفای ده، ښي لوري ته نه ده، نو دا ښي لوري نه کیڼ لوري نه ښي لوري ته راړو. په دې باندې به کار وکړو. راځو د دې دپاره خپل بلاګ اوپن کوو، په هغې کې راځو تیم ته، تیم کې ایډیټ وو او دلته لومړی مینو نه شروع کوو، مینو لټو. تاسې دلته ګورئ چې د مینو لایټ چې دی دا لیفټ دی، دا رایټ کوو، فلټ رایټ. همدې شکل دلته پکې فلوټ اوس لټو. ښه بل فلوټ یې دا دی پرایمري کنټینر چې دی دا هم لیفټ ته دی، دا هم رایټ کوو. فلیکس لیفټ ته دی، دا هم رایټ کوي. اوس ګورو خپل دغه چې څنګه موږ صحیح ځای ایډیټ کړی دی یا نه. البته دا فلیکس د بلې برخې دغه دی، هماغه دوه د مینو دغه و. موږ دلته ګورو چې زموږ مینو ښي لوري ته اوښتې یا نه. تاسې ګورئ زموږ مینو ښي لوري ته راواوښته. اوس راځو دا سایډ بار کیڼ لوري ته اړوو. دلته لیکو سایډ بار. سایډ بار هم چې کله پیدا که نو بیا له هغې نه وروسته دلته په سایډ بار کې کلیک کوو، فلټ وهو، سرچ کې فلټ لیکو. او دلته راځو صبر چې سایډ بار نه ووته په بخښنې سره. راځو سایډ بار سایډ بار. ښه موږ ډېر ښکته راغلي وو، سر نه کلیک کوو، دلته سایډ بار لیکو تر څو د سایډ بار مینو موږ ته راشي. اوټر ریپر یې دا دی، ټیکسټ الاین یې لیفټ دی، دا رایټ کوو. او په همدې شکل راځو فلټ لیفټ دی، دا رایټ کوو. مین مینو دغه دی. او سایډ بار ریپر چې دی دا دی، ګورئ تاسې سایډ بار ریپر چې دی دا رایټ دی، دا لیفټ کوو، لیفټ. اوس سیو وهو. تاسې ګورئ زموږ دغه دا کیڼ لوري ته راغی او دا لیکنه مو ښي لوري ته راواړوله، خو دې کې لا هم دا لیکنه تاسې ګورئ هماغسې ټیکسټ الاین چې دی لیفټ دی. نو راځو دلته پوسټ مینو ته. پوسټ مینو کې ټیکسټ الاین لټو. ډېر زیات وبښئ، پوسټ مینو دا ده. پوسټ مینو کې به تاسې ولټوئ چې د پوسټ باډي چې ده دا په کوم طرف دغه شوی دی، لیفټ دی. مونږ دا باید رایټ ته کړو، دلته فلوټ دا پوسټ باندې کلیک کوو، فلوټ لټو. تاسې دلته ګورئ ښه پوسټ امیج چې دی دا لیفټ طرف ته دی، که غواړئ ښي لوري ته یې هم کولی شئ. په همدې شکل باندې ریډ مور یعنې دا بټنه دې طرف ته ده، تاسې کولی شئ دا هم رایټ دی لیفټ یې کوئ، ځکه پښتو دغو کې موږ اکثره لیفټ ته دغه کوو. نو لیفټ مې که
اوس راځو سیف وهو ویو که وګورو چې زمونږ دا ریډ مور او نورې بټنې ښي لوري ته راغلې یا نه تاسې ګورئ ریډ مور دلته ښي لاس ته راغی او په همدې شکل باندې که تاسې وغواړئ د ریډ مور چې دی پښتو ولیکئ نو سرچ یې کوئ راشئ لاندې دې ځای کې دا ایډیټ دغه ایډیټ کې دا ګورئ دا ریډ مور البته تور رنګ کې به وي که چېرته د نورو رنګونو کې تاسې ګوتې ووهئ نو د جاوا سکرپټ او د دې دا کوډونه چې دي دا به خراب شي نو دلته مثال زه لیکم نور ولولئ سیف او له دې نه وروسته ویو تاسې ګورئ زمونږ هماغه لیکل پښتو شو په همدې شکل تاسې کولی شئ دا لیکنې هم ښي لاس ته راولئ او دا نور ځینې هیډر یې ښي لاس ته راولئ مختلف دغه دي چې تاسو کولی شئ په هغې کې ایډیټ وکړئ دا چې ویډیو ډېره زیاته درنیږي او اوږدیږي نو په دې خاطر او دا ډېر زیات وخت نیسي نو موږ په همدې لږو باندې اکتفا کوو تر هغې چې له بلې خپرونې سره ستاسې په حضور کې حاضرېږم په لوی الله تعالی مو سپارم د خدای په امان